بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه ژیره لرم خو مور مې راته وایي چې حالات خراب دي، ژیره یو څه کوچني کوه. نو زه اوس څنګه وکړم؟ د مور خبره ومنم او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دوې خبرې مهمې دي. یوه خبره ده چې ژیره د اسلام مؤکد سنت دی، ان تر دې چې ځینو علماو واجب بللی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي تاسې ژیرې لوی کړي، اعفو اللحا وقص الشوارب. تاسې ژیرې لوی کړي او بریتونه کوچني کړي. دا د پیغمبر علیه السلام حکم دی. ځکه نو علما فرمایي چې دا امر د پاره د وجوب دی. الله جل شانه فرمایي، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. څه چې د الله پیغمبر تاسو ته وایي د هغه تعمیل وکړي، هغه ومني، او د کوم څه چې مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي، خبردار د هغو څخه ځانونه منع کړي. نو لهذا ژیره پرېښودل واجب دي. خو په دې کې شک نشته چې ژیره خریل، ژیره ایسته کول، پر دې باندې د امت اجماع ده چې دا ښه کار نه دی. ځکه هر څومره علما، بزرګان، انبیا، اولیا، 1,40,000 زیاتو کم پکښې انبیا ټول په ژیره کې راغلي دي. تمام محدثین، مفسرین، فقها، اصولیین دا ټول په ژیره کې راغلي دي. بل روایت کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هرقل باچا یو دوه استازي راغله. هغو دواړو ژیرې خریلې وې، بریتونه یې غټ کړي وه. پیغمبر علیه السلام چې ورته وکتل، ویلکما من امرکما بحلق اللحیه او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. تعجب دی تاسو ته، هلاکت دی تاسو لره. دا مو څه کړي دي؟ دا ژیرې مو ولې خریلې دي؟ دا چا درته وویل؟ قال امرنا ربي. دې وویله چې دا خو زموږ خپل رب، مراد یې هغه هرقل و، هغه راته ویلي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل، لکن امرني ربي باعفاء اللحیه وقص الشوارب. زما رب، زما لا یزال رب خو ما ته امر کړی دی چې ژیره غټه کړه او بریتونه کوچني کړه. بل روایت دی، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې زه د معراج په سفر اسمان ته ولاړم، هلته مې یوه ډېره لویه ملایکه چې په هغه حدیث کې تفصیلات ورکول سوي دي د عقله څخه خلاف، ډېره لویه ملایکه مې ولیدل، داسې تسبیحات یې ویل: سبحان الذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالرؤوس. پاکي د هغه ذات لره چې نارینه یې په ژیرو ښایسته کړي دي او ښځې یې په سرونو، په ویښتانو ښایسته کړي دي. نارینه ته د سر د ژیرې ویښتان خریل جایز نه دي، ښځې ته د سر ویښتان خریل جایز نه دي. لکه د ښځې لپاره چې د سر خریل بدرنګي ده، د نارینه لپاره ژیره خریل بدرنګي ده. په هر صورت دا خو هغه اهمیت دی چې ستا په ذهن کې وي. په دې اهمیت ته باید خپله مور پوه کړي. دوهمه خبره دا چې کله یو څوک مجبوره کېږي د دین د کار د پرېښولو په وجه باندې زجر ورکول کېږي، نو وایي که چیرې هغه زجر د ده دپاره یقیني وي، نقصان د ده دپاره یقیني وي او هغه قابل برداشت نه وي، نو دی کولی شي چې کوم عمل چې دی د خپل نقصان یا مأمور به امر وي، د خپل نقصان څخه ځان په وساتي، داسې کولی شي. او دا چې تش احتمالات دي، لکه دا اوس چې خلک وایي زه ژیره پرېږدم، پولیس ما بیایي، حالات خراب دي، دا حقیقت قطعا نه لري. ځکه دغه علما چې تاسې وینئ دا د دغه ژیرو د دغه لنګوټو سره افغانستان ټولو ولایتو ته ځي، هر یوه په مدرسه کې له ځانه سره 100 نفر طالبان کښېدولي. نو دا کسان باید وختي لا مړه وای. دا تش احتمالات دي، شیطاني وسواس دي،
هر څه د تقدیر په اصطلاح ده. که چیرې دلته داسې نظام جاري وای که هر چا ژبه درلودله نو هغه کس به خامخا بندي کېږي. نو بیا او دا چې تا د تش احتمال په ذهن کې درځي یا وسوسه درځي په دې باندې دغه شرعي عمل ته پرېښول نه دي جایز، خو بیا به هم د مور سره حکمت کوې او ناراضه کوې به نه، قانع کوې به. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.